4000 4001 4002 4003 صفوای 4001 ته رسول دي. سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ وست خان بابا چې دی غشتلی سړی دی. دا ځل نو د خان بابا دا ویډیو زه ډیر متاثره کړم. تاسو پیژنئ دی د 4000 څخه شروع دی، د 4001 څخه تاسو یې واری بیا واورئ. 4000 4001 4002 4003 4004 یاره درواغ کم په پیسو جو خو نورم پر اضافه کورته 4,4301 4,04,302 دا رقم نورم پر اضافه کړه. دا 4000 ولا کی چي 4005 بڑا سکه په ایکسرسایز کې راځي. والله خان بابا ایکسرسایز در خراب کی په 4000 کې شروع وي. او توبه وبخښه په 4,04,302 کې شروع وي. دا ایکسرسایز به خضر خراب کی یاري لایق خان بابا وای او ټنګه چپلاخه پر دا سټ باندې شریک تر غړي خان بابا سره کېنو کوم بیا راغلی سکه راغلی خان بابا سره بیا تر راځي پته وړي څه شي کوي ما سره ودر خان بابا څه پکې دا وسیله څه کار واخد څه وسول خو هغه راغلی لنه دي ته بیا لکه غوایي ور خطا سوی صبر کوه خان بابا دا د دونی غټه سینا او دونی کوچنی دماغ یاره خان بابا خوارکی بم په ځان اریان غچ په د لوی لارې موټر والم خوارکی سخت او خان بابا د عجبه شبالش پروت دی یاره 2 ساعته خوب مې پر کړی وای وای د خره سوي چا پوښتنه وکړه چې ته څنګه موټر ووالې ورزه د انسان په رقم روان وم وای دی د خره په رقم په ما کې وموښتي نو اوس زما خوارکی د انسان په رقم را روان و دی په کښې وموښتي اوس نو بیا ورته وایي پاس یې پلا پشکې وموښتې آشه دی عجبه خاندي دا اوس خاندي که ژاړي هغه کشاکې هم راوتلی دي پایسه د څه چلند دی دې د ګاډي نه خلاصو اوچاته کې دا غسي ورته اوچاته کې شیب سي ورته اوچاته کې پروغه د بام پر چاغه اکشن وي دی نه ویني خرکې اوله پشکې وموښتي ته څه وې برا ګوره برا ما ته ګوره څه وې ته بیا څه کې چیلنج لراغلی ام خان بابا څه شي چیلنج ته راځي دا ګاډي مې په سره واستې خان بابا دا رامنه کا پته ما ته خو ما ته سوزګار خیر شاته کار څه بل څه کار نشته او کنه ځل د کار کتره خو چې غرب شي ګاډي براوري غرب نه خان بابا غرب مشبل شي ته وای خو چې سړه پیسې سړه پیاده وا ورته چې سړه پیسې ګاډي راولي غریب سړی راته راځو ګاډي راځي ته کم ځای را خان بابا پر دې ګاډي دی نیولې ګاډي را قسم بدنه ولې درته کومې راولې کدا ګاډي تاسو راوستري دا رامنه کنه خان بابا او چې رامنه کبه مدام پاتې دا هم پاتې دا پس خو بیا نه راځم دې کې نه راځم باندې طرف هم نه راځم بیا چګه نو چګه سره به راویونه ګوري خان دی بنه کار یو خندل موږ دغه کړی دي خان دی بنه خان بابا دې کسانو ته دی وې چې دا پړې وټړي پته نه لګي او ته لا وبسې پړې ودرې خان بابا تکلیف مور کو خلکو ته پړه وخت چې ستړل شوی ده خپل ویډیو بیرته وګوره خان بابا دې کسانو ته دی وې چې دا پړې وټړي پته نه لګي دا وګوره خان بابا پړه وخت تړل شوی ده هیڅ تکلیف ته ضرورت نه صدا چې راوستي ته پر لارې ورته تړلې و چې دا خان بابا تر ولم نو اوس مهرباني کاشه کوي او ته لا وبسې پړې او ته من الټو بس یو کار به سي په دې یو کوته به راډیو په یو کوته یاره خان بابا مور جریان کو سړی په دا بل غوته راتړې دا خمچي غوته درې دوم نه دا درې مدانه ما چې دا خمچي غوته باندې دغه کوي خیر دا غوتم شدي پر دې باندې وتړه پاسه مونږ بس نه دلته مردا ناستم او دا به په یو کوته راډیو راولا لکه دا پړې راولا پړې راوړي رسیجه راوړي دا یو غوته باندې خان بابا ډیر زوره ور سړی دی دغه سره د امارات ترې برکه شولې په دا یو غوته ته اوس دا الټو پکې شوی خان بابا ډیر زوره ور سړی دی پر دا غوته رسیجه ور وتړي مړم تلوار دی نه وخت کېږي تاوګه دې غوته تاوګه دا ورګه وسوره څنګه د خان بابا څه حال یې دي څه نارې جوړې کړي صبر وکړو هغه درس امبریک لاندې پر اکشته کړي ودا د امبریک پر اکشته که یار ته دا ویډیو بیرته وګوري دوستانو داسې مه کوئ نو شاوخوا ګورئ نو وزه بیا ویډیو درته راولم امبریک یې نه دي کښته کړي خواره کې تاسې ورته ګورئ اول یې ریوز کوئ بیا امبریک ته ګورئ سخته پورته دي وینې کښته کړی نه دي صبر خو وکړئ دا یې پلا کښته کړي او دوم سخته ماسک وال دي ته وایي بلاک هاک ته رایه پاوه کړې ده اشتر دا ماسک را پیاس وله دا نفر بیا د کمه سو چلنج خو دوالی وو خان بابا دې کسانو ته دی وې چې دا پړې وټړي پته نه لګي نو چلنج خو دا کړی و دا ویل ته او دا وخت چې ناست په موټر کې ظالم دی دا لکه چې استاد دی د موټر نه د پایې په کشول دا امبریک پورته کېده شاته ریوز کول دا شه دا لکه چې دی پکښې استاد دی دا خو دا وخت چې پکښې ناست دی
موټروان وخت چې لا اماده دی ښه مهرباني بس که شوی موږ مازي یاره خام آباد نه اوس مخ دی دا رقم مخ چې د جرمني ریل ګاډي ته وینځي لاولای چې پر هایوی را کاټ کی دا رقم مخ الټو ته نیول بيخي الټو ګر سره خپل پر شازغلي د بدای شمخ را استل ته چې د احمد شاه بابا ابدالي په 2x1 بس کې ناشتي شاته مګور خام بابا مرجوینو چې ډیر زور ور سره ته نو څه شاته ګوره او دا رقم ناس ته چې په سینما کې چې کریش فلم په نیولې دي ورګه یاره خان بابا اول خو دې ویل چې د جاکټ نه ولاړېږم اوس پیدا دي پر مځکه ورته ناستې زور که داسې نه کش چې کیپسي د چیش پاسه خان بابا خپل پر مځکه ناستې ته چې ټوله ښار په مځکه ناستې ولاړ سه یاره وجې شرمولو پس دې راپرېږه که زور ورکه زور کش یې که او یاره خان بابا الهکه په شرمونو چې وشرمولو دا چې اوس څه شي ویل ته دا ویډیو بیا وګورئ دوستانو دا اوس څه شي ویل په شرمېږم چې اوس یې بېرته درته راولم دا ویډیو ملا دې ماته سپالو خره په شرمونو چې وشرمولو پر دې ځای وای ودروه په یوه ګوته یې رسیم نه ده نیولې یاره خان بابا د ګرد د ویډیو خوند یې را خراب کړي یاره خان بابا اوس نو څه پیدا چې پښې تکیه کوې اوس نو چیرزانو ناسته څه پیدا پزه خو دې را پرې کړل یا نه ترشي خان بابا چیرې ترشي خو ته یې کش کړل تال ودروه نو اوس دی چیرې ترشي او بل رسیږي په یوه ګوتو نه ده نیولې دا بل لاس ته یې راواړو انشاءالله زور سره وال کېږي یاره خان بابا دا لسیږي دا لاس ته عجبه ژر راواوښتل اوس یې درېږي درته بېغمه اوس نه زغلې رسۍ مه یې لکو نه زغلې بېغمه اوس خان بابا راوې کړه دا مړي ټوله راوکړه بیخي زورور ټکر اوسو اشد بیا څه وکړه خان بابا دلک چې هغه ټیرونه سلیپان سم نه حسابله ته یې دغسې په ورکړه د موزیک یې راوله دا خوله یې ور دوه ځایه کړه Udah!